فد منافق الاستهزاء بالدين، نعوذ بالله من ذلك. کله چې د اباظ خلک مانځه کې رفلیدین کې جانب مقابل ورته وي ودا ببوجي دي، کله چې به طور مثال حرکت دی ګوتل ورګي تحریک نن نس حدیث تزین لبارک راغلی دی ودا سرپان غونی پیسې شماري، کله چې ته امین کوي ودا رمباړي وਹੀ که په سب کې جو خو سره ودرېږي ودا یو پلاني سره غونی ولاړ دی. دا د څه خبرې دی؟ الله عز وجل فرمایي چې د پیغمبر سنت لري کله فتنه ویل وي سزا ور پورې وکړه د ایمان نه کنګال شوی. مونږ وایو امین بالجهر چې د اولاد په نسبت سره اخفال وجدا چې د سفیان روایت ته هغه قوی دی ترمذی دی لیکلی. د حرکت دی تحریک دی ګوتره دی کې مولانا صاحب نن صح حدیث دی یو باندې سندن کلام دی اتلس بالکل درست. او امام سیوطی حدیث ذکر کړي چې امین په دریک امین سب سلام په دریک يهودو باندې بد معلومي لګيږي، اسنه چې په يهودو کې راغش او سب بندي مبارک امام بخاری سے خپل جامع کې تقریبا سلام نمبر صفحه کې د نعمان ابن بشیر روایت پیش کړی دی چې الزاق الكعب بالكعب وملکم بالمنکب، وګد وګي سره خنګری د خنګری سره ټچ کول دې پر استهزاء کول ډېر خلک دا کار کوي. نو دا ناروا عمل دی، دا نه پاک مسله ده.